ایران یو ځل بیا افغانان له شک او خطر سره مخ کړل. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلس چینل ته په خیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. په تیرو کلونو کې ډیری افغانان په ایران کې سرمایه گذاري کړې او په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې لا ډیرې ناامنۍ او طالبانو د پرمختګ له امله د هغوی شمیر نور هم زیات شوی دی. د ایران او افغانستان تجارت د ګډې خونې رئیس حسین سلیمي خبرداری ورکړی که ایران د افغان پانګوالو د سرمایې د ساتلو لپاره لازم شرایط آماده نه کړي نو هغوی به په ترکیه کې د حضور خواته حرکت وکړي. اسنا خبري اژانس د شنبې په ورځ اقرب 15 خارجي منابعو ته د جذب لپاره د ایرانیانو لیوالتیا ته په پام کې نیولو سره د سلیمي له خولې زیاتوي چې له همدې کبله اړتیا لیدل کیږي چې د پانګوالو د تشویق لپاره ګامونه پورته شي. سلیمي د ویزو په ورکولو کې سرعت، د اقامت د شرایطو ښه والی او همدارنګه د خارجي پانګوالو لپاره د مالیاتي معافیتونو ټاکل په دې برخه کې مؤثر ګامونه وبلل. هغه د افغان پانګوالو لپاره د ترکیې د اولویت په هکله وویل هغوی په ترکیه کې د $250,000 په سرمایه سره کولی شي چې پر اقامت سربیره د ترکیې پاسپورت هم ترلاسه کړي او په چټکۍ سره لازمي اجازه نامې لکه د خپلو کوچنیانو لپاره د تحصیل حق په لاس کې راوړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د هر څه ډیر وخت غواړي او هغوی په دغه اندازه سرمایه گذاري کولی 15 کاله اقامت ترلاسه کولی شي چې پس له 15 کالو باید تمدید کړي.